سلامونه احترامات نیکې هیلې او پیرزوینې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست، د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. زه احمدي غواړم چې نن د یو نوې ویډیو په اړه معلومات سره شریکم. هغه دا دی چې په انویټ مولد په دې کې چې دی هغه 4 رقمه پی بي اپ راځي. نو د دې د حل دپاره موږ باید څه وکړو او کوم دا فالټ څنګه ورک کړو. نو ملګرو دلته زموږ سره په دا د ترمیم ځای دی. دا د ترمیم په ځای کې چې دی موږ 4 رقمه شیان جوړوو. په هغه کې چې دی یو دا سپلایانې جوړوو، څوک سپلایي ورته وایي، څوک ترانس ورته وایي، څوک فلټر ورته وایي. دا د ډېرو شمسیانو دپاره دا شی جوړېږي چې په انویټ کې انویټ پر 380 ولاړی. نو د کور دپاره موږ استفاده ځینې کوو چې د کور کار ځینې واخلو، د 220 ولټ AC کار ځینې واخلو. نو دا دلته موږ جوړوو او دا چې دی ډېر ښه شی دی، ځکه د خپلو شمسۍ څخه موږ په کور کې کار ځینې اخیستلی شو، د کور هر ضرورت په دې پوره کولی شو. مثلا داسې به پوره کولی شو چې موږ اوس په انویټ 380 ته هر شی موږ وتړو، هغه یې سوځي. نو د انویټ ته موږ دغه شی جوړوو چې دا مو کله جوړ کړي دا ورته وتړو، بیا د دې څخه د کور استفاده ځینې کوو. نو دا 380 220 ولټ کنټرولوي او دا 380 دی، بیا 220 دی. هم دغه سپلایان څوک ورته وایي، څوک ترانس ورته وایي، څوک چې دی هغه فلټر ورته وایي. دا بیا د 10 شمسۍ د 12 شمسۍ د دونې دي. او دغه چې بیا دی هغه بیا د دغه دی د غټو شمسۍ دي، د ډېرو شمسۍ دي، د غټ سیریز دپاره دي. او دغه چې بیا دی هغه څوک دی دغه دی د انویټ پرزې دي. نو دې په اړه چې دی هغه د زموږ سره انجینران سره دی، هغه موږ 3-4 دانې انجینران لرو. د ترمیم دپاره چې دی هغه شعیب صاحب را سره دی. زموږ په دکان کې چې دی هغه شعیب صاحب د ترمیم کار کوي. او د عیار دپاره 3-4 دانې انجینران نور لرو. نو که چیرې تاسې غواړئ چې په ترمیم بخش کې یا په عیار بخش کې موږ سره معلومات وکړئ، دا موږ دا استادان لرو نو چې تاسو ته درس درکړي او په خپل کور کې په خپل وطن کې او د پښتو دپاره خدمت وکړئ. نو انشاءالله په لږ وخت کې به تاسې هم انجینران یاست، پر خپل کور به آمدن درته را روان وي. نو د انجینرۍ په بخش کې هم د انجینر لرو او هم د عیار په اړه دغه لرو، انجینر لرو. نو که غواړئ زموږ سره پر دغه واټساپ شماره باندې معلومات وکړئ، دغه بیا به موږ تاسو ته ځای در وښایو. نو په لږ وخت کې تقریبا د عیار په بخش کې به 2 جمعې وخت د عملي کار سره ونیسي او د ترمیم په بخش کې به غالبا میاشت وخت ونیسي. موږ سره انجینران راویسته. دغه انجینران چې دي هغه خاص د دې لپاره ناست دي چې مسلمانانو پښتو او پښتنو ته خدمت وکړي، ځکه هر چا په خپله ژبه کې خدمت کړی دی. او موږ غواړو چې پښتنو اول مسلمانانو ته، دوم پښتنو ته د پښتو سره خدمت وکړو. اصل مقصد چې مو هغه د پی بي اپ ولو. پی بي اپ په انویټ کې 4 رقمه راځي. نو د هغه په اړه معلومات سره شریکول. اول پی بي اپ چې کله موږ نوی انویټ رانیسو او نوی مولد رانیسو، نو هغه موږ دغه کوو، اول رسټور کوو. رسټور چې مو کله ورکړئ نو هغه په P012 کې P012 چې کله وکې کړو بیا ته 0 راځي، هغه یو چې دی هغه یو یې کړو. نو چې کله مو هغه یو کړئ بیا دی رسټور شي، چې رسټور شي دی پی بي اپ راوړي. نو دغه پی بي اپ په اړه فالټ د ورکولو دپاره او دوم د 4 پی بي اپ راځي. چې کله موږ انویټ پر 220 درولي هلته کم ولټ را روان وي، چې موږ 380 ته واړوو دی بیا پی بي اپ راوړي. نو دریم چې دی هغه چې کله انویټ پر زیات ولټ ولاړه وي، انویټ مثلا
380 ولټ ولاړه وي یا پر 800 ولټ په پی ای 8 کې 9 کې ولاړه وي. نو موږ چې دلته کم ولټ ورته رایله کړو دوی په پی وي اپ راړي د دې د حل دپاره چې بیا دی دا چې بیا حل کېږي نو په کوم ځای کې کېږي. څلورم پی وي اپ چې راځي یا پاور اپ چې راځي هغه په هغه صورت کې راځي ملګرو چې کله باران وسي شمسي مو د بام پر سر پرتې وي او دغه دننه اوبه ورسي لاینو ته چې اوبه ورسي هلته لاین دغه کې وسوځي او دلته چې ته انویشت وګورې فریکونسي سمه ده او چې سټارټ یې کړي 2 او 3 عدده فریکونسي پورته کوي. نو دا چې دی هغه پی وي اپ راوړي نو باید چې موږ اول د واره بیا شمسي وګورو چې در سره سیریزونه مو کتلي او در سره هم کتلي وي پی وي اپ کتلی وي نو اوس هم نه ورکېږي نو بیا به موږ شمسي وګورو چې په شمسي کې څنګه پی وي اپ کوم صورت کې راوړي لاینونه بیا وګورو لاینونه به چې کوم چې هغه هم سم کړل انشاءالله په خپله پی وي اپ ورسي. خدای دې وکړي چې ویډیو هم د خوښۍ وړ وګرځېږي. ملګرو یوه هیله آرزو لرم که چېرې تاسې موږ سره په چینل کې نوي یاست موږ چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ کمنټ یې کړئ ځکه موږ ته دا معلومات کېږي چې دا ویډیو څومره کسان یې ګوري چې کوم څوک یې لایکوي نو هغه یې ګوري هم فایده هم ځینې اخلي نو موږ نور دغومره نور تشویق کېږو چې د داسې پارټو دپاره او د داسې عیارو سیسټم دپاره تاسې ته نورې ویډیو هم برابرې کړو. السلام علیکم وګورو بخیر یاست مې برابر دي ښه یاست. ورته د پښتون بټن یو د پی ای کوډونه نه برابریږي او دا یې د پی ای کوډ دی بل چې ورکړله کې دی پی وي اپ راوړي. پی وي اپ چې دی د هغه پروګرام کو پی ار جي بټن و او پی وي ته رالو پی وي به اوکې کړو او پی وي 00 دا به اوکې کړو. دلته چې دا کوم یو دی دا به 0 کړو چې 0 مو کړئ بیا په خپله ورک کړئ. اوس دا د څو کې راوي 15000 راو مثلا اوس یې برخه زه پی وي اپ کوم پی وي راله پی وي مو اوکې کړه پی وي 01 مو اوکې کړئ
د هغه مو کوي صفر مو کوي وکې مو کوي ګوره دلته صفر دی دا صفر که یو وي نو د پی بي اپ راوړي وینې پی بي اپ یې راوړي که دا صفر زه یو کمه دغه یو صفر کم پی بي اپ ورکوي نور د 15000 یې ښکاره کړل دلته ملګرو د پی بي اپ یا د پاور اپ درېیمه طریقه درته ښایو چې کله موږ انویټ ته یا مولد ته د شمسي یا د سولر برق راپرېږدو ورته راسي نو دوی چې دی هغه پر سکرین یا پکې پټ کړي موږ ته پی بي اپ ولیکي نو موږ د دې دغه وکړو د دې پی بي اپ برابر کړو یا موږ یو انویټ ريسټور کړو ډیلیټ یې کړو نو هغه کوم سیسټم د مابینځه وړي هغه سیسټم کې د پی بي اپ راوړي نو د هغه د جوړولو لپاره مخکې ویډیو سره وګورئ السلام علیکم بخیر سلامت څنګه یاست یار کنه دا یاد کوم ټینګ سیریزان جوړ کړی انورټر ته ورکاستئ اول ور کوشش کوئ انورټر زیرو کوئ صحیح ریسټور ہوئے پی زیرو سکرا کې انورټر کوم دی ریسټور یې کړئ دا اوس سره انورټر کوم دی هغه مکمل ریسټور سمه ده وګوره دا ما 110 تاړولی و هلته اوس ما سره ولټ ډېر کم دی اوس پاور اپ ښکاره کوي بل راسئ د شمسیانو پروګرام چې کوم دی هغه د پی بي 04 کې دا پی بي 04 اوس پر اتیا ولاړ دی که ستاسو غټ سیریز دی مطلب 300 واټه 18 شي دی یا 400 واټه 12 شي دی یا غټ سیریز یا کوچنی دی که غټ سیریز وي دا پی بي 4 تر 110 پورې ځي صحیح ده زیات سے زیات 110 او کم سے کم تر 70 پورې ځي صحیح ده په دې مابین کې دا اجسټ کوئ ساتئ ستونې سیریز کوچنی کېږي هغوی به پی بي 4 کموي ورته او ستونې غټېږي هغوی بیا زیاتوي صحیح ده او دا به بیا پی بي 05 له لاړ صحیح ده دا اوس ګورئ 00 دی که چېرته به بجلي چلوئ نو دا به 0 دغه رقم یې لګوئ یا که چېرې داسې په شمسیانې چلوئ نو دا 50 ته ودروئ صحیح ده او پی بي 07 چې کوم دی دا اوس 120 دی او پر 150 ته ودرېږي کله کله سهار وختي انورټر نه وي راشي ټریپ کوي وویتري ښکاره کوي دا پر 150 ته ودرېږي انټر یې کاست بس نور داسې پروګرام دغه کې نشته که بیا هم چېرې له دغې باوجوده کومه مسله وي هغه ګروپ له بیا راوړئ بیا پر هغه باندې هغه ټایم خبره وکړو دا مین عیار دا شی دی کوم ټایم چې نوی انورټر په شمسیان باندې لګوي و دا عیار ته ورکوې ته به څه چم پکې پروګرام بټن و پی بي چې دی راوسته پی بي 000 به انټر کې صحیح دی پی بي 00 دا انپوټ پی سپیلر ورته انپوټ یو آوټپوټ پی سپیلر دی آی اس پی او چې ښکاره کوي یو انپوټ پی سپیلر دی دا به ته بند کړې صحیح دی دا 1 دی دا رقم 0 به کې انټر به کې اوس ګوره له موږ سره پاور اپ ورک کړی ګوره په دا ځای کې چې دی څلورمه طریقه د پی بي اپ یا د پاور اپ درته ښایو نو چې کله موږ ته انویټ ته ورسو انویټ وګورو دا په هغه صورت کې پی بي اپ راوړي چیرې شمسي په فریم کې ولاړې وې باران سوی و اوبه لینو ته ورغلي وې لینونه یې سوځلي وله او برق یې نه سره تېراوی انویټ ته چې ورسو 15000 فریکونسي سمه یې مخ د انویټ پر مخ 15000 فریکونسي سمه یې چې رن ورکړو سټارټ یې کړو نو دوی د 2-3 فریکونسي پورته کوي نو چېرته سافټویر ورکړو ډیلیټ یې کړو هغه د مشکل نه حل کېږي نو به موږ ته لینونه د شمسۍ دا ګورو مثلا په دا فریم کې دي دا اوس دا شمسۍ ته چې دی هغه باران پر سوی دی لینو جوړو ته اوبه ورغلي دي سوځلی دي د مځکې سره ارت کړي یا شمسۍ چې دی هغه پر دغه پرتې د بام پر سر پرتې لینونه چې دي د لینو لاندې اوبه ورغلي او لین وسوځل سي اوس د مځکې سره هلته ارت سي نو چې کله د مځکې سره ارت سي هم د مځکه ارت کرنټ ورکوي انویټ مولد ته کرنټ ورکوي دی چې دی سټارټ کې دی یا پی بي اپ راوړي او دغه دی رن پر مخ نه وړي چې رن یې کیم دی پر مخ نه وړي اوس دغه چوکاټونه دغه شمسۍ چې دي د بام پر سر پرتې وې نو باران ورباندې سوی و مځکې سره ارت سوي وې
نو انویټ چې مو کړ پی وي اپ یې راوړئ. نو بیا به یې چې موږ ته یې که په دغه درو طریقو سره چې کوم مخکې تېرې شوې په دې سره نه سو حل، نو ته یې د چوکاټو لاینونه یې وارې ګورئ چې دا خو سوځلي نه وي او مځکې سره به اړه شوي نه وي. نو دغه څلور طریقې وې د پی وي اپ.